د نن شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی کابل کې د علماو او مخاورو په غونډه کې ویلي په یووالي سره به د نظامی او سیاسي ډګر په څیر د آبادۍ او بیارغونې په ډګر کې هم بریالي شو. ښاغلی حقانی زیاتوي افغانستان په تیرو 2 کلونو کې په ځینو برخو کې پر ځان بسیا شوی او ډیر پرمختګونه لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور چې د اقتصادي برخې پرمختګونه پکې راخیستل شوي ستایلی دی. یاد معاونیت ویلي که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه بندیزونه لري او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي هیواد به په اقتصادي برخه کې بشپړ پرمختګ وکړي. کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د امنیتي کمرو د نصبولو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې اسلامي امارت د هیوادوالو د امنیت او حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د ملي دفاع وزارت د رهبرۍ د فرمان له مخې د دې وزارت ټول ځواکونه مکلف شوي چې د دندو ترسره کولو پر مهال پوځي یونیفورم پرتن کړي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي هیواد کې د روانو اوبو د کنټرول لپاره د بندونو 411 پروژې چې د 15 کلونو لپاره پلان شوي له ډلې 130 پروژو چارې پیل شوي دي. هیوادوال د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړېدو په برخه کې د اسلامي امارت له هڅو د پولیس سیاستونو له ښه پلي کولو او مدیریت څخه هرکلی کوي. افغاني سره میاشت وایي تېره ورځ د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار کې 300 سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. یاده کمیټه زیاتوي په مرسته کې هرې کورنۍ ته 100 کیلو اوړه 40 کیلو وریجې 10 لیټره غوړي 8 کیلو لوبیا 15 کیلو بوره 2 کیلو مالګه 1 کیلو چای او 1 پاکټ بسکټ ورکړل شول.